السلام علیکم ګرانو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست زموږ یو نوې ویډیو ته. ګرانو دوستانو، ځینې دوستانو په کومنټونو کې د بعضې سوالونو د بعضې جملاتو ځوابونو پوښتنه کړې وه چې د دې جملې ځواب څه شی ده، په دغه جمله کې موږ په ځواب کې باید څه شی ووایو. د دې خاطره ما یو ډېر مهمې جملې په یو ویډیو کې راټولې کړې، تاسو ته مې ویلې چې تاسو هغه سوالونه حل شي. نو هغه 10 جملې ضروري ما تاسو ته نن وړاندې کړې. ګرانو دوستانو، په جمله ویلو کې که تاسو مشکل لرئ، کولی شئ چې هغه لومړني ویډیوګانو ته لاړ شئ او د خط ویلو طریقه زده کړئ. نو دغه جملې به څوک چې نشي ویلی او څوک چې دا جملې ویلی شي، زه خاص یم تکراروم، نو کولی شئ چې تاسو دلته تکرار کړئ. ښه دوستانو، مستقیم درس ته ځو، ډېرې خبرې نه کوو. تاسو نه هیله کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو چې کله ولیدله لایک یې کړئ او سبسکرایب کړئ، تر څو دلته زما هم ملاتړ وشي او تاسو ته بیا زما ویډیوګانې هم درشي. ډېر زیات مننه. ښه دوستانو، راځو درس ته. زموږ د درس عنوان دی چې 10 ضروري جملې په فرانسوي کې. هغه جملې دي چې تاسو ته روزانه کې ډېر زیات کومک کوي. ګرانو دوستانو، چې ستاسو ماوره ښه شي او تاسو وکړی شئ ډېر ښه خبرې وکړئ، د سوالونو ځواب ورکړئ. څوک چې نوي راغلي د سوسیال خبرو ته ځواب ورکړي. څوک چې غواړي په اوفي امتحان کې کامیاب شي، نو هغه کولی شي چې دغه جملې سره ډېر زیات کومک وکړي په خپل ځان معرفي کولو کې، روزانه خبرو کې، او لکه یو مغازه ته ځي شي پوښتنه کوي، که نه ټول په دغه جملو کې راټول شوي دي. حتی په صنف کې غواړئ کوم تاسو استاد نه پوښتنه وکړئ، دا ځواب ورکړئ، نو دغه ویډیو کې دا ټول تاسو ته راټول شوي دي. تاسو کولی شئ چې استعمال کوئ، خو لږ دقت پکار ده او تکرار پکار ده. ښه تکرار وکړئ، لیکل وکړئ، انشاءالله دا ژبه تاسو زده کوئ او زه تاسو سره ولاړ یم، تاسو ته همکاري کوم. ښه، 10 ضروري جملې په فرانسوي ژبه کې. ګرانو دوستانو، یعنی 30 phrases که نه essentiel en français، یعنی essentiel څه معنی؟ یعنی ضروري 10 جملې په فرانسوي ژبه کې. ګرانو دوستانو، مستقیم ځو هغه جملې زه تاسو ته معرفي کوم. دغه جملې ګورئ، ما تاسو ته په اول وختو کې ویلي وو چې دا معرفي لکه جوړ جاړی دپاره که نه، لکه جوړ بخیر دپاره ما تاسو ته یو بیل درس دی، خو دلته تکرار مې ځکه راوړو چې دغه جملو پورې اړه لري. ده دې کې نورو جملې ځواب کیږي. ګورئ، بونجور کومو ساوا که نه، بونجور یعنی تاسو څنګه استئ، دا اوس هغه رسمي شکل دی که نه، چې تاسو څنګه استئ. ګوره، سالو کومو ساوا، دوستان چې سره وایي، څوک چې پیژنو که نه، ورته سالو کومو ساوا، یعنی هماغه سلام، تاسو څنګه استئ. د دواړو په جواب کې ګورئ عام خبرې تاسو زده کوئ. بیا ښه، کولی شئ بیا ښه که نه. ای وو که چې ته مشر سړی یو نه پیژنې، او تاسو یعنی تاسو څنګه استئ. او که چېرته مثلا دوست یو یا تاسو نه کوم کشر سړی یا رسمي نو، بیا ای توا، تاسو څنګه استئ که نه. دا یو بخش د جملې شو. راځو د بل ته. ګورئ، دغلته اوس یو چې د ځان معرفي کوئ شروع کوئ که نه، سلام علیکم وکړه، نه د هغې نه وروسته دغه جملې پې پکارېږي. je m'appelle احمد، زما نوم احمد دی. je m'appelle احمد، زما نوم احمد دی. tu t'appelles comment، ګورئ comment tu t'appelles هم راځي، خو ګورئ بېرته سوال کې به داسې وایي comment که نه. tu t'appelles comment، ستاسو نوم چې دی comment مه وایئ. دلته خو زه خبرو کې داسې وایم. ګوره tu t'appelles comment، ګورئ دغسې وایي tu t'appelles comment نه دی ښه. tu t'appelles comment لیزون کوئ، دماغي حروف دی آخر کې ان چې دی. tu t'appelles comment دغسې. ښه، یو اوس چاته وایو چې ستاسو د لیدو نه ډېر خوشحاله شوم، هغه انګلیسي کې چې ورته وایي nice to meet you، نو دا به څنګه وایو؟ enchanté دا CH د شي اواز وباسي که نه. enchanté د آخر کې مې دا او ولې په قوس کې راولئ. که چېرته تاسو جنۍ وایي، نو تاسو به ځان ته دغه یو په لیکلو کې به داسې استعمالوئ، په ویلو کې دواړه یو شی دی. فرانسوي چې څه رقم لیکل کېږي هغسې نه ویل کېږي. دې نقطې ته تاسو پام کوئ، ځکه په کومنټو کې ډېر خلک بې اعتراض هم کوي چې دا تاسو داسې نه وایي، داسې وایي. تاسو جملې ته مه ګورئ، تاسو قاعدې ته ګورئ. قاعدې په اساس هر عبارت ویل کېږي. ګورئ، په بعضې دوستانو سوال کړی و چې څوک چې موږ نه مننه وکړي، نو موږ په ځواب کې ورته څه شی ووایو. دغه دی راغی اوس. میرسي، یو څوک درته وایي میرسي، یا چاته وایي چې ډېره زیاته مننه. میرسي بوکو، یعنی میرسي بوکو، ډېره زیاته مننه. د دې دواړو په ځواب کې څه شی وایي؟ دو غیان، هېڅ خبره نشته. دو غیان هېڅ معنا ورکوي. دو غیان هېڅ خبره نه ده، هیله کوم که نه. یا به ډېر رسمي چې ورته وایي که نه، ژیوون پخي، ژیوون پخي که نه. ژی vous en prie،
دلته به اوس لیوزون کوو. وګورئ موږ اول ځل کې مې لیوزون وکړو، دویم ځل کې مې لیوزون وکړو. je vous en prie کنه، یعنی هیله کوم هیڅ خبره نه ده. je t'en عام استلام دلته ویلی شو je t'en prie کنه، داسې ویلی شو، یعنی هیله کوم هیڅ خبره نه ده. بعض ځینې ډېرو دوستانو دغه سوال موږ نه کړی و. راځو بلې جملې ته. ګران دوستانو دا ډېره مشهوره جمله ده، تاسو به ورسره اشنا یاستئ که نه. سیل تو پلی. سیل تو پلی یو څوک چې یو چا نه شی غواړي چې دا کار ماته وکړه که نه، یو چا ته وایي چې لکه هیله کوم دروازه خلاصه کړه که نه، نو څه رقم ورته وایو؟ ouvrir la porte s'il te plaît، دروازه خلاصه کړه هیله کوم، یا s'il vous plaît. دا جمله دغه ځایونو کې استعمالیږي، دې ته پام وکړئ. پوه شوئ؟ یو چا نه شي غوښتنه کوئ نو په آخر کې وایي چې هیله کوم دا کار وکړئ، دې ته څه وایي؟ s'il te plaît یا s'il vous plaît، دواړه یو شی دی. یا به ورته وایي چې excusez-moi بخښنه غواړم، excusez-moi ouvrir la porte دا دروازه خلاصه کوي، ouvrir la fenêtre دا کړکۍ خلاصه کوي، excusez-moi دغسې هم ویلی شو. او دلته یو په ځواب کې به څه شی وایي؟ اوس هغې تا نه غوښتنه وکړه، ته به ورته څه شی وایي؟ هغه تا نه وایي چې تا ته وایي چې s'il vous plaît ouvrir la porte، هیله کوم دروازه خلاصه کوي، ته به ورته څه وایي؟ bien sûr. ولې نه؟ bien sûr البته خلاصوم یې، bien sûr دا آخري جمله دا معنی ورکوي. دغه ځایونه کې دا bien sûr استعمالیږي اصل کې. پوه شوئ؟ او راځو دې بل ته. یو چا ته وایي چې دا زما غلطي وه، بخښنه غواړم، دغسې جمله مشهوره جمله دغه ده، c'est ma faute دا زما غلطي وه، c'est ma faute دا زما غلطي. یو کار دنه غلط شوی، څوک درته څه وایي؟ c'est ma faute دا زما غلطي ده. په ځواب کې څه شی وایو؟ c'est ma faute دا زما غلطي وه، je suis désolé زه تاسو نه بخښنه غواړم. آخر کې مې او په قوس کې نیولی چې که چېرته تاسو جنۍ وایي نو تاسو به وایئ چې دغه او به پکې استعمالوئ په لیکنو کې. c'est ma faute دا زما غلطي ده، je suis désolé زه بخښنه غواړم. د بخښنې غوښتنې طریقه دغسې وي. پوه شوئ؟ دغه عام خبرې دي چې تاسو روزانه خبرې سم کوئ. ځکه مې نن دا درس دا د ډېر سوالونو د وجې نه چې ډېر سوالونه راغلي وو، ځکه مې دا درس تاسو ته جوړ کړو. یا به وایي چې یو چېرته صنف کې یوه صنف ته ځې که نه، اکثره موږ تاسو مثلا صفتو درس وایو یا کوم ادارې ته ځو، کوم راندیو یا غندیو که نه، هغه عام اصطلاح چې پښتو کې ورته راندیو وایي، هغه غندیو ده، غندیوو ده که نه. داسې به وایي که نه چې désolé pour le retard بخښنه غواړم د ناوخت راتګ لپاره، یعنی صنف ته ناوخت تللی، هر چي ته ناوخت تللی، څه رقم به بخښنه غواړئ چا نه؟ په فرانسوي کې داسې به وایي désolé pour le retard ډېر زیات بخښنه غواړم د ناوخت راتګ دپاره، یعنی نور به ناوخته نه راځم. صحیح شو؟ یا ورته وایي چې یا به ورته داسې یو ډېر مؤدبانه به ورته وایي j'espère زه هیله لرم، زه امید لرم، j'espère que tu me pardonnes زه هیله لرم چې ته ما وبخې، یعنی ما غلطي کړې ده که نه، c'est ma faute دا زما غلطي وه، زه ناوخته راغلی یم که نه، یا je suis en retard زه ناوخته وم. j'espère que tu me pardonnes tu me pardonnes tu me می نه ده دغه me pardonne چې ته ما وبخې. j'espère que tu me pardonnes زه هیله لرم چې ته ما وبخې. دغه بله جمله وګورئ. یو چېرته یو څوک راځي، تاسو به ورته څه وایئ چې ښه راغلی؟ bienvenue ښه راغلی. bienvenue همیشه زه په د اول درسو په سر کې لیکم bienvenue، یعنی بیا هم ښه راغلی نوی درس که نه. bienvenue pour nouvelle vidéo تاسو ښه راغلی زموږ نوی ویډیو ته، یعنی نوی درس ته. bienvenue کلاس ښه راغلی صنف ته، دغسې به تاسو استعمالوئ. څوک چې راځي ستاسو کور ته bienvenue ښه راغلاست. او بل ورپسې دغه جمله عامه جمله یو بل ده چې ساعت پوښتنه کول دی، چې تیر درس موږ دغه وو چې ساعت موږ څنګه وایو، الی کله وخت څو بجې دي، دا تیر درس کې موږ ویلی دی. تاسو کولی شئ په تفصیلي شکل هلته مراجعه وکړئ. ګورئ همیشه فرانسوي ژبه کې اوکې اوکې هم استعمالیږي. یو اوکې یو دی اوکې ورته وایي که نه، اوکې سمه، خو اصلي فرانسوي سمه ویل چې وایي سمه ده، سمه ده، d'accord یعنی سمه ده، یعنی اوکې معنا ورکوي. دا همیشه استعمالوئ. څوک درته وایي چې ته دا کار وکړه که نه، bois le او یا bois le دو که نه، bois le او یعنی تاسو اوبه وڅښئ، bois دو یعنی اوبه وڅښئ، ته به څه ورته وایي؟ d'accord که نه. هر څه چې تاسو نه غوښتنه کوي نو اوکې نه بهتره ده چې تاسو d'accord استعمال کوئ. او بله جمله چې شی ده، په صنف کې ناستې په څه شي پوه نه شوې، استاد ته وایي څنګه به وایي چې استاد دې باندې پوه نه شم، بیا تکرار کوه. دا تکرار کول څه وایي؟ répétez s'il vous plaît. s'il vous plaît مخکې تېر شو، دا بیا راغله. ګورئ د استعمال ځای پیدا شو. répétez s'il vous plaît تکرار یې کوئ، هیله کوم یو ځل بیا یې تکرار کوئ.
répétez s'il vous plaît répétez s'il vous plaît یو ځل بیا تکرار کوي هیله کوم ولې ورته داسې وایي je ne comprends pas je ne comprends pas زه پوه نه شوم répétez s'il vous plaît je ne comprends pas comprends pas ګورې ډېر ساده ته تلفظ ته کوم پوه شي پیسې ده je ne comprends pas یعنی زه پوه نه شوم یا به داسې وایي je ne sais pas خو je ne sais pas دا ډېر سخته ده تاسو خلاصې داسې وایي je ne sais pas زه پوه نه شوم یا زه نه پوهېږم زه پوه نه شوم نه je ne comprends pas زه نه پوهېږم je ne sais pas زه نه پوهېږم دواړه یو معنا ورکوي خو دا یو ګرامري فرق لري چې کوم چې دا د نوم په حسابېږي استعمالېږي او je ne sais pas چې دا فعل دپاره استعمالېږي چې د دې فرق په راتلونکي درسو ته تاسو راځي یو بېل ګرامر ده خو تاسو دا لغت دا جمله زده کوئ دا ډېر استعمالېږي روزانه خبرو کې او بله جمله چې دی parlez-vous anglais یو چاته وایي چې ته په انګلیسي باندې پوهېږي ته په فرانسوي باندې پوهېږي ته په پښتو باندې پوهېږي نو څه رقم به ورته وایو parlez-vous anglais ته په انګلیسي باندې پوهېږي parlez-vous anglais ګوره دلته ما لیوزون باید کړی وی تاسو ورته غوږ شئ parlez-vous anglais اس دی که نه لیوزون کېږي دلته او راغلی ورسته راغلی parlez-vous anglais ته په انګلي پوهېږي د انګلي په ځای تاسو هر شی راوړستی شئ parlez-vous پښتو parlez-vous فرانسې دغسې تاسو نورو کلمات هم راوستلی شئ ښه بله جمله چې ده ګورئ دا یو ډېر مهمه خبره ده comment on dit خانخالي en français یو چاته وایي چې دغه شي ته لکه یو چاته وایي چې ګلاس ته په فرانسې کې څه رقم وایي ته به څه رقم استعمالې comment on dit ça دلته د خانخالي کې سا راوړئ اشاره وکړئ comment on dit ça en français په فرانسې کې دې ته څه شی وایي داسې هم استعمالولی شئ کولی شئ دغه شي نوم ورته راوړئ خو دغه شي نوم چې موږ راوړو خو بیا پوهېږو ته یې دی که نه دلته سا استعمالوئ لکه comment on dit ça en français دې ته په فرانسې کې څه شی وایي هر شي پوښتنه چې کوئ بس دغسې ورته وایي بازار ته ځئ یو چا نه پوښتنه کوي په فرانسې باندې یو شي نوم باندې نه پوهېږئ ورته comment on dit en français comment on dit ça en français دغسې به ورته وایي او بله جمله چې شی ده je peux utiliser utiliser une زه کولی شم چې استعمال کوم یو څه شی که نه un stylo زه کولی شم دا یو قلم استعمال کوم داسې هم ویلی شي je peux utiliser votre stylo زه کولی شم ستاسو دا قلم یا پنسل موبایل هر شی چې استعمال کړم که نه دا اوس عام خبرې دي چې تاسو کولی شئ روزانه دې ته ضرورت پیدا کوئ je peux utiliser ça زه کولی شم دا استعمال کوم دې ته ضرورت لرم اجازه یې چانه غواړي که نه سوال په شکل دې دپاره ډېر روزانه تاسو ضرورت پیدا کوئ دې ته ډېر پام کوئ ښه ګرانو دوستانو دغه جملې وی چې ما تاسو ته نن راوړلې او ډېر مهمې جملې دي ګرانو دوستانو چې تقریبا داسې 13 جملې جوړیږي او راځو په ادامه کې je suis fatigué یو چېرته ډېر ستړی او چاته وایي چې څنګه به وایي چې زه ډېر ستړی یم یا داسې هغه fatigué ستړی او خسته چې ورته وایي که نه je suis fatigué دا ډېر استعمالېږي داسې ډول لغتونه چې زه ستړی یم زه کار نه شم کولی خو فی الحال دپاره عامې جملې تاسو زده کوئ چې ستاسو روزانه ژوند پرې روان شي je suis fatigué زه ستړی یم هغه او معنا باندې پوهېږي او دغلته نور لغتونه مشته نور جملې مشته دی je suis malade زه مریض یم دا عام ده دا ډېر مشهور ده دې باندې تاسو پوهېږئ او راځو یو شی ګورئ چې ډېر ښه ده که نه چې بیا هم ورته وایي سوپر هم دی استعمالوي که نه نو هغه ډېر چې ښه جذاب وي ډېر ښایسته وي یو شی تاسو وګورئ څه رقم به وایي دا خو ډېر ښه دی دا خو ډېر دا یو سړی ښه کار کوي که نه او دا ډېر ښه کار دی دا ډېر ښه کار دی کړی c'est magnifique دا ژ نه ویل کېږي دا هم تاسو اول درسو کې ویلو که نه چې ژ نه وروسته چې ان راشي نو دا ژ نه ویل کېږي c'est magnifique دا ډېر عالي ده ډېر ښه ده که نه دا ډېر جذابه ده دغسې دې ځینو کې تاسو استعمالوئ یو څوک تاسو ته خبره کوي ډېر حیران کوونکې خبره وي نو تاسو ورته بېرته تکراروئ چې هو رښتیا یو څوک ته وایي که نه چې je suis trompé زه وغورځېدم je suis trompé زه وغورځېدم ته وایي چې c'est vrai رښتیا وایي دا رښتیا دي c'est vrai آیا دا رښتیا دي که نه تعجب په حالت کې دغه ډېر فرانسویان استعمالوي دغه زده کوي پوه شئ او تو
پلیزانت 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 ګورې ګران دوستانو دلته دا اسم په ځین باندې بدلیږي چې دا ولې بدلیږي دا موږ په دویم درسونو کې ویلو تاسو کولی شئ هغه وګورئ تو پلیزانت ته ټوکې کې که نه یو سړی درته وایي چې والا je suis malade زه مریض یم ته ورته وایې تو پلیزانت مړه ته ټوکې کې تو پلیزانت تو پلیزانت که نه ته ټوکې کې دغسې او په ادامه کې ګرانو دوستانو زمونږ دغه 10 جملې فکر کوم چې پوره شوې ښه ګرانو دوستانو یو عام اصطلاح ده د 10 جملو نه بهر یو څو اصطلاحات دي زه تاسو ته ښیم چې هغه دا دي چې تاسو چاته وایي که نه چې زه ستاسو کومک ته ضرورت لرم دا هم روزانه جملو کې استعمالیږي د 10 جملو کې نه راځي خو زه تاسو ته ما راوړي دي 10 نه زیات دي j'ai besoin d'aide زه کومک ته ضرورت لرم j'ai besoin d'aide besoin نه دی ښه دغه وایل نزل دی j'ai besoin d'aide زه کومک ته ضرورت لرم دا یې زده کوي یا داسې وایي tu peux m'aider آیا ته ما سره کومک کولی شي یا peux m'aider بیا هم ډول یو شی دی ته ما سره کومک کولی شي یعنې زه ستاسو کومک ته اړتیا لرم دغه جملې زده کوي روزانه ژوند دپاره ډېر ضروري جملې دي چې تاسو باید زده کوي ګرانو دوستانو ډېره زیاته مننه د پام نه مو انشاءالله چې راتلونکي درسونه به زموږ یو نوی ګرامر وي دغه جملې تکرار کوئ ویلې کوئ او چې څو ځلې تکرار کوئ او همیشه روزانه ژوند کې استعمالوئ کوشش وکړئ چې داسې ماحول ځان ته برابر کړئ چې دغه جملې تاسو ډېر استعمال کړئ نو تاسو به دا ژبه ډېر زر زده کوئ او فی امتحان به هم پاس کوئ او حتی تر ادو نیوو پورې به انشاءالله ځان تاسو رسوئ او کار به هم زر پیدا کوئ چې دا ژبه زده کوئ ګرانو دوستانو زموږ چینل سبسکرایب کړئ ډېره زیاته مننه د الله په امان